السلام علیکم دوستانو، د یو نوي لیکچر سره زه ستاسو کې حاضر یم. په ننني کلاس کې موږ ډسکس کوو. پریویس کلاس کې موږ ټیبل ریلیټډ سره چې کوم دی هغه ډسکس کړي وو. ننني کلاس کې موږ ډسکس کوو. ټوډے وی ویل ډسکس ټیبل لی آؤٹ آپشن. په ننني کلاس کې موږ ټیبل لی آؤٹ چې کوم دی هغه موږ ډسکس کوو. صحیح شو؟ ها نوٹ زموږ سره یو خبر all videos are available on our YouTube channel New Modern Skill Academy. زمونږ چې کوم پریویس کلاسونه دي د آی سی ټي یا چې کوم دی د ایم ایس ورډ پریکټیکل کوم کلاسز دي، موږ سټپ بای سټپ چې کوم دی سټارټ کړي دي، هغه اپلوډ شوي دي. تقریبا 12 کلاسز دي، نو هغه زمونږ په چینل نیو ماډرن سکل اکیډمي چې باندې چې کوم دی هغه اپلوډ شوي دي. نو که تاسو هغه نه یې کتلي، تاسو لاړ شئ چینل ته او هغه هلته وګورئ سټپ بای سټپ، نو تاسو به پوه شئ. صحیح شو؟ ها نو زه نن سلیکټ کومه دا ما کنټرول سلیکټ آل کو او دا مې څه کو ډیلیټ مې کو. صحیح ده. زه راځم انسرټ ټیب ته. انسرټ ټیب کې زموږ سره ټیبل اوټ دلته یو ټیبل راوړو. فار ایگزامپل دا 3 ما سره دا یو ټیبل ما سلیکټ کو. صحیح ده. دا ما سلیکټ کو. نو تاسو ته ما ویلو چې کله موږ ټیبل سلیکټ کوو، زموږ سره دوه بل ټیبونه کولاوي. یو ډیزاین ټیب، موږ ډیزاین ټیب چې کوم دی هغه په لاس پریویس کلاس کې موږ هغه ډسکس کړو. اوس موږ ټیبل لی آؤټ چې کوم دی هغه ډسکس کوو. صحیح شو؟ نو ټیبل لی آؤټ موږ ډسکس کوو. نو زه به راشم ټیبل لی آؤټ ته. نو په دې کې زموږ سره دی ناولنی اپشن زموږ سره سلیکټ دی. صحیح ده. زموږ سره څه دی؟ سلیکټ دی. نو په سلیکټ کې بیا زموږ سره فرد سلیکټ سیل دی، سلیکټ کالم دی، او سلیکټ رو دی، او سلیکټ ټیبل دی. صحیح ده. نو ګوره تاسو دلته راشئ، دا کم کرسر چې دلته بلینکینګ کوي که نه، نو دا اکټیو سیل دی فی الحال زموږ سره. او دا بل چې کوم دی زموږ سره کرسر په کوم ځای کې، نو دغه ته اکټیو سیل وایي. صحیح ده. ګوره دا زموږ سره ټوټل ټیبل دی. دا کم کرسر چې بلینکینګ کوي دې ته سیل وایي، دې ته چې کوم دی دې ته رو وایي. صحیح شو؟ او دې ته څه وایي؟ دې ته کالم وایي. صحیح ده. او دې ټوټل ته څه وایي؟ دې ته ټیبل وایي. نو دا د ټیبل حصه وي. صحیح ده. نو زه راځم، زه هم چېرې زما سره دا چې کوم سیل دی، دا کوم بلینکینګ اکټیو سیل چې دی، دا یې زما سره سلیکټ شو. زه به راشم دلته او دا څه به وکړم؟ په سلیکټ سیل باندې به کلیک کړم. زما سره څه شو؟ سیل چې کوم دی هغه سلیکټ شو. تاسو یې داسې هم سلیکټ کولی شئ. صحیح ده. فار ایگزامپل یو سیل سلیکټ کړو، دا نو سیل تاسو په دې طریقه باندې تاسو سلیکټ کولی شئ. زه غواړم چې یاره زما سره دی کالم سلیکټ شي، فرست نمبر کالم دی زما سره څه شي؟ سلیکټ شي. نو تاسو به راشئ هلته به کرسر کلیک کړئ او بیا به کالم باندې زما سره فرست نمبر چې کوم کالم دی هغه څه شو؟ سلیکټ شو. زه غواړم چې زما سره دا نمبر رو چې کوم دی دا رو دی زما سره سلیکټ شي. نو دلته به کرسر باندې کلیک کړئ، را به شي سلیکټ ته. په سلیکټ کې به سلیکټ رو باندې کلیک کړئ. زما سره څه شو؟ هغه رو چې کوم دی هغه سلیکټ شو. صحیح ده. زه غواړم چې زما سره ټول ټیبل سلیکټ شي. نو د دې ځای نه تاسو هم کولی شئ. صحیح ده. د دې پلس نه او تاسو داسې هم کولی شئ، دلته یو ځای کې کلیک والئ، بیا راشئ سلیکټ او بیا سلیکټ ټیبل. نو ستاسو چې کوم دی ټیبل چې کوم دی سلیکټ شي. نو دا زموږ سره سلیکټ چې کوم ګروپ دی هغه زموږ سره په دې کې دا. بل زموږ سره ویو ګریډ لاین. ګریډ لاین زموږ سره دې لپاره یوز کېږي که نه، لکه بعضې ټایم کې موږ کار کوو او هغه چې کوم دی موږ کار د اسانتیا دپاره دغه خو هغه په پرنټ کې نه راځي. دا کې عرضي چې کوم دی بارډرز کالم اډ کړي د دې ټیبل سره. صحیح ده. فار ایگزامپل دا زما سره یو ټیبل دی، زه راځم د دې نه زه بارډرز مختلف ټول بارډرز لرې کوم که نه. فار ایگزامپل دلته ما ولیکو فرست ټایم، نیم مې ولیکو، رول نمبر مې ولیکو. صحیح شو؟ کلاس مې ولیکو، دا ما ولیکل که نه. فار ایگزامپل دلته ما ولیکو 1، نیم مې ولیکو اے بي سي، سوري دلته ما ولیکو اے بي سي یو نیم دی، رول نمبر یې دی 14 او کلاس یې دی 4th کلاس. صحیح شو؟ ما داسې ولیکله، دا ما ولیکله. اوس زه غواړم که نه، فار ایگزامپل زه راځم دا ټیبل دی، زه ما سلیکټ کړم، دلته راځم د دې نه زه بارډر یې ختموم، نو بارډر. اوس ګوره تاسو کتی شئ، تاسو ته پته نه لګي چې یاره زمونږ دا ټیبل چې کوم دی زمونږ سره لاین څومره دی، د دې ویټ څومره دی، د دې کالم ټوټل ټیبل سایز څومره دی. نو تاسو ته پته نه لګي چې موږ کار څنګه وکړو که نه. نو د دې دپاره چې کوم دی عرضي موږ چې کوم دی ټیبل څه کوو، هغه ګریډ ویو کوو. نو را پشئ دلته. صحیح ده. زه دلته به راشم په ویو ګریډ لاین باندې. نو تاسو کتی شئ عرضي دې له چې کوم دی کالم او روز ورکړه، خو دا به چې کوم دی په دغه کې نه راځي.
دا چې کله موږ پرنټ کوو که نو دا بیا نه راځي خو عرضي زموږ دا کار اسانتیا دپاره چې کوم دی د کالم او دغه فار ایګزامپل دا تاسو څنګه نه راځي ګوره کنټرول پی باندې زه کلیک کوم نو تاسو کتی شئ دلته زموږ سره چې کوم دی کالمز او دغه نه دي راغلي مطلب دا دی په پرنټینګ کې به چې کوم دی دا نه راځي صحیح ده نو دا زه راشم واپس ویو ګریډ 9 ته دا به واپس ختم شي اوس ګوره دلته دلته بارډر ورکوم دا به شم بارډر ته ډیزاین ته او دلته به آل بارډر باندې کلیک کوم نو ګوره بارډر یې ټولې دي دا اوس دا فرنټ کې راځي دی دا اوریجنل د دې چې کوم بارډرز کالم دي هغه دی فار ایګزامپل تاسو ګورئ کنټرول پی باندې زه بیا کلیک کوم نو تاسو کتی شئ که نه په فرنټینګ کې به دا راځي نو ویو ګریډ 9 مطلب دغه دی چې موږ د دې نه عرضي چې کوم دی ویو ګریډ 9 کوو مطلب دا چې موږ کار کولی شو هغه په فرنټینګ کې چې کوم دی هغه کالم د هغه رو بیا زموږ سره نه راځي صحیح ښه بیا به راشو دا زموږ سره ویو ګریډ 9 بل زموږ سره پراپرټي نه موږ چې کوم دی د ټیبل سیټینګ کولی شو رو سیټینګ کولی شو کالم سیټینګ کولی شو د سیل کولی شو فار ایګزامپل دا ټیبل دی که نه په دې ټیبل کې چې کوم دی ته لیفټ طرف نه الاینمنټ د دې سنټر نه ته کولی شي صحیح ده سنټر نه ته د دې الاینمنټ کولی شي بیا به راشي پراپرټیز ته پراپرټیز کوم دی د دې ټیکس ریپینګ ته کولی شي نون اراوند کولی شي صحیح ده ټیبل ډایرکشن زموږ سره لیفټ ټو رایټ وي که نه د دې طرف نه وي او ته رایټ ټو لیفټ کولی شي بیا د دې رو دی د دې رو چې کوم دی ته دې له دغه ورکولی شي فار ایګزامپل د دې هایټ سپیسیفیک هایټ یو رو له ورکړي فار ایګزامپل دا ورکړي ما دا ورکړو ما اوکې کړو نو څومره دې رو چې کوم هایټ دی هغه والا موږ کنټرول زیډ مې کړو واپس بیا راغلم پراپرټیز ته د دې چې کوم دی کالم دی زه چې کوم دی د کالم نه ورکوم فار ایګزامپل ما دا ولا ورکړو تاسو کتی شئ که نه نو ما دې له چې کوم دی ویټ د دې نه وکړو پراپرټي نه واپس مې کنټرول زیډ کړو بیا راغلم پراپرټیز ته سیل دی سیل له ته ورکولی شي سیل له فار ایګزامپل زه ورکوم دومره ویټ ولا ما ورکړو نو تاسو کتی شئ که نه هر یو سیل چې کوم دی څومره ویټ ولا ورکړو کنټرول زیډ مې کړو واپس راغلم پراپرټیز ته صحیح ده په دې طریقه باندې موږ څه کولی شو یو د ټیبل چې کوم دی ویټ چې کوم دی هغه سیوا کولی شو کمولی شو ورکولی شو صحیح ده نو دا زموږ سره د پراپر ټیبل پراپرټیز بل زموږ سره ډیلیټ زموږ سره زه راشم د ټیبل ته فار ایګزامپل زه وایم چېرې زما سره یې دا نمبر سیل چې کوم دی دا زه ډیلیټ کړم ولې را به شي ډیلیټ سیل او اوکې ګوره دلته راشي شفټ سیل لیفټ طرف ته چې کوم دقه دی دا ډیلیټ کا سیل اپ بره چې کوم سیل دی هغه ډیلیټ کا ډیلیټ انټایر رو ډیلیټ کا او ډیلیټ انټایر کالم ډیلیټ کا زه او زما سره څه شو ډیلیټ شو کنټرول زیډ مې کړو واپس بیا رانم په ډیلیټ باندې زه هم چې زما سره دا کالم دا 14 نمبر کالم دی رول نمبر والا دا زما سره ډیلیټ شي زه به راشم ډیلیټ کالم تاسو کتی شي هغه ډیلیټ شو واپس مې کنټرول زیډ کړو بیا رانم زه هم چېرې زما سره دا رو ډیلیټ شي دا ای بي سی والا دا رو چې کوم دی زما سره څه شي ډیلیټ شي زه به راشم فار ایګزامپل نو تاسو د دې ځینې هم شئ کولی داسې دا سلیکټ کړئ او رایټ کلیک په والئ ډیلیټ سیل او انټایر ډیلیټ انټایر رو او اوکې نو دې ځینې هم ډیلیټ شو که نه واپس ما کنټرول زیډ کړو زه د ټیبل نه کول غواړم نو ګورئ سلیکټ کوئ مو صرف دلته کلیک واله او ډیلیټ رو باندې کلیک کړه نو ستاسو سره څه هغه رو چې کوم دی هغه ډیلیټ شو صحیح ده ښه بیا زموږ سره په دې کې بل یو آپشن دی ډیلیټ ټیبل ټوټل ټیبل زموږ سره ډیلیټ کیږي ګوره موږ ټیبل د دې ځای نه هم شو ډیلیټ کولی شو بیک سپیس